دا ستا د پلار کور نه دی، دا د کرایې کور دی. دا هر څه دپاره د سر پیسې وي، چې د کرایې دپاره شي نو بیا د سره نه وي. ځه په دې طرف بیا نه شي. چې د چا مور او پلار نه وي نو دا حال به یې خامخا وي. هېڅ خبره نه ده چې د کوره راویستم. خپل کور مې نه و، د کرایې کور و. د الله لویه ځمکه ده، داسې به پرې زندګي تېرومه. خیر دی که چت پې نشتي او باران راباندې ورېږي. سیف الله غرمه ده، وږی شویم، څه خوراک نه کوو؟ هم صحیح ده، پیسې به خپلې ورکوو. خیر بلاله څنګه یې؟ خیر سیف الله څنګه یې؟ ښه یې؟ امتیاز د څو ورځو نه لږ پته نه لګي، چېرته تللی وې؟ تاسو سره خو زما لمبر و، نو ما ته به دې ټلیفون کړی و که نه؟ موږ خو د ټلیفون کوونه کېدو. زما سره خو دا وړوکی موبایل دی، نو دې ته کله رینګ راځي او کله نه راځي. نو په قسمت سره ورته چېرته یو رینګ راشي. خو دا پرېږده، دا راته ووایه چې تاسو څه کوئ؟ امتیاز زمونږ اوس د خوراک سپلین جوړه وږي شوي وو. نو ما هم بوځئ که نه؟ د 2 ورځو نه مې څه نه دي خوړلي او سم وږی شوی یم. ټیک ده، مونږ کار کوو، بیا راځو، بیا به یې هوټل ته بوځو. ټیک ته ځه، تاسو لاړ شئ او زه به دلته کښېنم. سیف الله دا خو دې ښه کار وکړو چې دا بهانه دې ورته وکړه، او ما خو هم دا سوچ کوم اوس په دې ته زه څه بهانه کومه. دا خو ځانه خوار په وخت پیسې ورسره نشته دی، د پیسې به اوس چا ورکولې؟ او که مونږ به خپلې ورکولې که ته ده. د بلال خو ډېر ساعت شو او رانغی. ګوره چې ډوک پوکې را سره وکړو کو، او زما خو نن 2مه ورځ ده او سم وږی شوی یم، او زموږ د غریبانانو به الله ثواب کوي. خیر دی. A few moments later. دا خو د بلال د کور دی، وایي چې ټلیفون ورته وکړمه. اوهو ده خو بیا ټلیفون وکړو، ده ته به اوس زه څه یم یاره. هلو امتیازه. بلاله ته خو واپس رانلې، او ما ته ډېر انتظار وکړو، خو څه پته دې نه لګېده. امتیاز زه څه په کار کې مصروفه شوم که نه، جوزه در نه رالمه. زه ستا د کور سره ولاړ یم او ستا سره میلاوېده غواړم. د کور سره مې؟ زه خو کور کې نه یم. که کور کې وې نو زه به سره خامخا میلاو شوی ومه. ټیک ده، خو څه د پیسو ضرورت و، ما یې چې راکړی دې وی نو. امتیازه پیسې یادې؟ یاره د میاشتې اخرنۍ ورځې دي او پیسې را سره ختمې دي. صحیح ده، ځه، هېڅ خبره نشته، ځه. دله خو چې اوس زه پیسې ورکړمه، زه سره خو هر ځای کې مشکلات دي. داسې ژوند مې نه دی په کار چې در په در ګرځمه. زما سره بله لار نشته، خو چې مړ شم نو ایله به راته سکون میلاو شي. هلو
جاب لپاره کوم ریپلای کړی و هغه کلیر شو ستا دې مبارک شي وختونه تیریدل ګلونه بېلېدل یا الله ستا لاک لاک شکر دی لکه سیف الله دا خو امتیاز نه دی او امتیاز دی که نه امتیازه مونږ له څه ټایم راکړه چې په تا باندې ډوډۍ وخورو په هوټل کې الله به خوشحاله کا زما مصروفیات لږ سیوا دي نو چېرته بیا به لاړ شو صحیح ده او که ستاسو د سوال جواب وي نو زما نمبر ستاسو سره شته صحیح ده بیا ما ته تلیفون کوئ د داسې مزناکو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل AIA واین ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت میلاویږي